های جانباختگان این حمله هوایی را از ولسوالی خاشرود به شهر زرنج آوردند و خواهان عدالت هستند. 8 کودک، 7 زن و 3 مرد کهنسال قربانیان این حمله هوایی هستند. ما ثلاث نفرات از سویدن خواست گوش شدیم نتانیه پوشی که دی تزال از تو گودم طالبانو که تزال مو د مسلمانانو بس دې کې و غټو میدان زنانه دي او غنور مردانه دي چې بچان دي د خپل بچان یو لوري په دیدنی راوړې و په پرون مازیګر کې د درو کوچنیانو سره اغام په شهادت رسیدل عدالت تللی ده. متاسفانه مردم ملکی یک خانواده که اقل چندین نفر از خانوادهش از بین رفت، اطفال و حتی نوجوان و نوجوانشان و حتی خانم ها از بین رفته و این خودش یک حادثه دردناک است. احمد یکی از زخمیان این رویداد است که 18 عضو خانواده‌اش را از دست داده است. زه خپله نه یم پوهېد شوی که زما ورور پوه شوی و زه نه یم پوه شوی چې دا وارې پر موږ شوی. داسې وخت زه وپوهېدلم چې یو وخت را کښېناستلم په ځان نه پوهېدلم چې معنا مرمۍ پارچه زما بغلته پرتې وه دیوال راباندې چوپه شوی و. د دولت لخوا څخه بمبارېږو، د طالب لخوا څخه تهدیدېږو. دا د خیسرود مظلوم ولس چیرې ژوند وکړي؟ مقام‌های محلی و امنیتی ولایت نیمروز حاضر به پاسخگویی درباره این رویداد نیستند. اما قل‌اردوی 215 میوند میگوید که حمله هوایی نیروهای افغان بر یک گمرک طالبان در مسیر شاهراه در ولسوالی خاشرود انجام شده است که در نتیجه آن تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده است. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول افغانانو ته احترامات او نیکی هیلې. سلامونو ته مو علیکم سلام. افغانانو ورونو نو موږ په خپل ځان نه پوهېږو چې اوس موږ تاسې کوم طرف ته شو چې د هر یو په افغانستان کې چې د هر یو وحشت غندي، د هر یو جرم ته جرم وي ستا دشمن دی. یعنې ته به یو خبره د الله د رضا دپاره کې، ته به یو کار د الله د رضا دپاره، د خپل وطن دپاره، د خپلو د کونډو یتیمانو دپاره، د خپل ولس دپاره کې. خو دلته چې کوم سړی ملامت او هغې ته د لږه ګوته ونیوله، ته کافر مې، ته وطن فروشه مې، تا وروره تا ته د مرګ اخطارونه د کول کېږي، تا ته هر څه کېږي. اوس ما ته ووایه چې د دې ماشومانو، د دې خلکو، د دې ذموار څوک دي؟ ذموار یې څوک دي؟ ذموار دا چا ووجل دا ماشومان؟ ولې ظالمانو؟ ولې ظالمانو؟ حکومتي چارواکو ته وایم، طالبانو ته وایم چې قسم په خدای دی چې دواړه مجرمان هستئ د دې. ولې تاسې روغه نه کوئ؟ ولې سوله نه کوئ؟ پرون په تاسې به لیدلي یا پرون بله ورځ په کوټه بلوچستان کې 11 کسان هزارګان د پاکستان هزارګان د تخیم هغه وجل شوي وو. ټول سرکونو ته راوتي وو، ناستو په سرکونو 3-4 ورځې مړي ایښي وو. دلته چې ما وکاته دي افغانان صرف د مړو والا ناست دي، بل څوک ورسره ناست هم نه دي. موږ څومره وحشي خلک یو، موږ څنګه ځناور خلک یو. قسم په خدای دی چې زه خپل ځان د تخیم افغانانو ورونو چې زه دلته په حسان او چا سره لایب ته نه راځم، داسې نه چې زه کبرجن یم دغه نیم. قسم په خدای دی چې هر یو سړي سره لایب ته رالي که هغه د حکومت پلوی چې ته د حق خبره کوې چې ستا د خوله وروره د وار رانیسي، ستا د خولې د خبرو خولې نه دې وروره سیا مهربانه د خبره شکوي، هېڅ ملامتیا نه مني. که ته د طالب لای ته راشه او طالب ته وایې چې دا ظلم ته کې، هغه وروره په تا باندې دلته ټاپې لګې ورور ستا دا کوي ورور سیا مهربانه چې ته ولې دا خبره کوې؟ موږ 45 کاله وشو چې موږ همدا خبره کوو چې دا د کفر او د اسلام جنگ نه دی. زه په ثبوت ورته یم چې دا د کفر او د اسلام جنگ نه دی. دا خبره یو ځل نه، د 100 ځل د ځوانانو ته بیم کوم، ځکه چې دا جنگ موږ د داود خان په خلاف چې یو اسلامي حکومت و د هغې په خلاف جهاد و. د تاسې نه پوښتنه کوم افغانانو، او همدغه جهادي لیډران چې په دې کابل کې ناست دي، دا ټول د ISI په هغې کې ناست وو، دلته د داود خان په خلاف باندې د مسلح جهاد اعلان کړی و. ورشئ تاسې د کرنل امام کتاب وګورئ. کرنل امام په خپل کتاب کې لیکي چې په 1994 کې په 9 میاشت کې زه امریکې ته لاړم او ما ته ویل چې د جهاد غم وکړه په افغانستان کې، موږ نور جهاد مسلح جهاد شروع کوو.
او بیا دا 10 کسانو ډله چې لاړه په پاکستان د عیسی په غېږ کې کېناسته دې له قاضي حسین احمد ورته یو تمنچه انعام ورکړه چې دا ستا انعام شو نور په افغانستان باندې تاسې جنګ شروع کړئ. نه روسیان راغلي او نه امریکایان راغلي. موږ د جهاد نه منکر نه یو چې موږ ورته چې وره که جهاد په قرآن کې شته دی موږ یې منو بالکل راغلی. خو د افغانستان دا جهاد چې دی د یو بل رقم ته دی. 45 کاله تاسو حساب وکړئ چې تاسو څومره کفار وجلي دي او څومره خپلو کې یو بل سره وجلي. نن د طالب کونډه د طالب یتیم په سړک باندې خیر غواړي. نن د ملي اردو والا کونډه د ملي اردو والا یتیم په سړک باندې خیر غواړي. دا شرم منږ ته مرګ پکار دی که نه دی پکار؟ او بیا عجیبه غونته کې جهاد دی د افغانستان، عجیبه غونته کې جنگ دی چې د کافر په خلاف امید خپلو سره یو بل سره وژنو. 45 کاله تاسو یو شی حسابوم د داود خان په وخت کې دا جنګ شروع شوی. بیا چې وروره نور محمد ترکی په وخت کې روسان نه و، حفیظ الامین په وخت کې روسان نه و. حفیظ الامین چې د روسانو خلاف سړی و مګر د هغې په خلاف وروره جنګ و. بیا د ببرک حکومت راغی 6 کاله او 7 کاله وروره جهاد وشو، خلکو قربانیانې ورکړي د روسانو په خلاف. هغې ته موږ احترام لرو. خو بیا چې روسان وواته بیا ولې جنګ کېدو؟ ډاکټر نجیب خو تاسې له چغې والي. موږ د ډاکټر نجیب سره دا دغه نه کوو چې یاره هغې په حکومت کې ظلم نه دی کړی او د ښاد رئیس و. موږ تا ته یو چې دا 4 کاله ډاکټر نجیب تا ته منت زاري کوله چې راځه دا ملي اردو مه خرابوه، راځه دا وطن د بدبختیانو سره مه مخامخ کوه، راځه روغه وکړه، دا حکومت تاسې ته سپارم، انتخابات کوئ، په مکه کې کښېنئ، په کوم ځای کې چې کښېنئ راځئ، زه تاسې سره ورځ زه تاسې سره حاضر یم. مګر دا پیرغونانو چېرته منله؟ دا پیرغونان چې په کابل باندې راننوته بیا تاسې حالت ولیدو چې 15 حکومت یې په دې کابل کې جوړ کړي. نو که تاسې د کفر او د اسلام جنګ وی نو بیا تاسې ولې یو بل سره جنګ کوو؟ خو د کفر د اسلام جنګ نه وکنه، دا شخصي جنګ وکنه، تاسې د چوکۍ جنګ وکنه. په چوکۍ جنګ وکړو که هم نه کوو. دا د افغانستان شتمني ټوله پنجاب ته کباړ کړه که کباړ هم نه کړه. ښه بیا غم پاتې شو. بیا وروره د دې نه خلک دومره تنګ راله چې نه د چا عزت محفوظ، نه د چا مال محفوظ، نه د چا سر محفوظ. سیا مهربانه دا وحشیان خپلو کې نښتي وو، بې ګناه خلک یې وژلي وروره په 3 میلیو کې بیا یو پاټک و. ښه بیا دغه چې طالبان را پیدا شو ښه و که بد هغه یو بېله خبره ده. شرعي حکومت خو که نه بیا تاسې ولې پاکستان د ایران ته منډې والې مجاهدینو؟ ولې بیا تلې؟ ولې د طالبانو سره یو ځای کېدی نه؟ که چېرته د کفر او د اسلام خبره وي خو د طالبانو شرعي نظام ورسره به یو ځای شوي وی که نه؟ خو نه دی د کفر او د اسلام جنګ نه دی په افغانستان کې. اوس بیا وروره اوس د امریکایانو خبره ختمه ده. د امریکایانو خبره ختمه ده. موږ په دې خپلو کې یو بل سره وژنو که نه وژنو؟ د دې ټول مجرمان دي چې د څوک هم د دې جنګ ته لمنه وي او دې جنګ ته د جهاد رنګ ورکوي یا دې جنګ ته د بل شی رنګ ورکوي. قسم په خدای که دا زمانه جنت ویني جهنمي دی. د دې ماشومانو چې دا ماشومان نن په نمروز ولایت کې شهیدان شوي دي دا خلک قسم په خدای چې د دې جواب باندې ټول خلک ورکوي. په دا قطر کې که د افغانستان حکومت چارواکي دی او که دا ستانکزی دی او که دا نور دي دا ټول به د دې جواب ورکوي. په خدای کینو که کرانه جنت ته لاړ شئ ځکه چې تاسې نه رحم تلی دی. تاسې د دې دنیا نه ګورئ. د دنیا نه او دا شئ دلته په دې اروپا کې د چا یو سپی مړ که سپی هم قسم په خدای ده چې راودنیسي په مابس کې دې ور واچئ. موږ روزانه 100 افغانان مړه کېږو، پوښتنه یې د چا نه وکړو. وروره که لږه نیوکه کې وروره د حکومت والا راځي په دې کې وروره رانیسي، که لږه پوښتنه وروره د تعلیم لږه هغه په دې کې رانیسي. که یو تنظیم ته وایي چې ستا د تنظیم والا خیانت کړی هغه هم در وانه د کفر ټاپه لګوي، ته کمونیست یې، ته سلکورر یې، ته پلانې یې، ته بستانې. ولې دا وطن موږ نه جوړو؟ ولې د دې دنیا نه زده کوو؟ د دې دنیا سیاست ولې نه زده کوو؟ دغه امارات اسلامي امارات چې دغه و ملکونه دي، 8 ملکونه، سعودي ته پرېږده دغه 8 ملکونه چې دي، ته ورشئ د هغې ژوند زندګي وګورئ. د دنیا کفار هلته راځي، د دنیا کفار هلته راځي. صاحب مهربانه سړک منظم، شفاخانه منظم، جومات منظم، مدرسه منظم، بلډینګونه په تاسې وګورئ چې په دنیا کې داسې بلډینګونه نشته که په امارات کې دي. ته راشه وګوره چې اسلام دله خوند درکړي، مونځ دله د هغې په جوماتونو کې خوند درکړي.
وروره نه وروره د چا دین خراب کو نه د چا اسلام خراب کو چې ملا یو ګوري قسم په خدای چې ته به چې دا یو رئیس جمهور دی د دوبۍ او د شارجام امام چې وګوري خسته کور ورته ورکړی د جماعت په څنګ کې خسته د قرآن یو ځای جوړ کړی کتابونه پکې ایښي د برق بل نشته د ګیس بل نشته خسته وروره په ځان باندې سپری واچوي هېڅ شی نه کوي بله ورځ دغه چې دی منظر شاعر چې دی هغه په دې رانیولی و چې تا د هورو نومونه چې دي تا به اخیستي دي په شاعرۍ کې وروره په هغې باندې د کفر ټاپې ور ولګولې نو زه د دې ملا نه پوښتنه کوم یا ملا دا د هورو خبرې خو ته ماته په دې دغه باندې روزانه لګې روزانه په دې منبر راته ناست سي چې هور اویا هور دسي او اویا هور زما پښتون ته هم دا د هورو خبرې کې زما پښتون نه دې خپله ښځه پاتې کړې ده موږ منو چې هورې شته خو دا تبلیغ خو ته کې د هلکانو ته هم دا هورې نیغې کې دی پښتنو ته چې ته مې راورو هورې دي او ورځه او ځان مړ کړه بس هورې دي او دې ګټلې ما خو ولاکې د سعودي د ملا نه د هورو خبرې اورېدلي ما خو ولاکې د بل امام نه دلته په د هورو خبرې اورېدلي همدغلته دا زموږ پښتنو ته په دغه پیچکاري کېږي وروره د ملا کار څه دی موږ وروره په هر شي کې کار لرو و ته خدای په لحاظ لږ د دنیا ته وګورئ دغه اسلامي ملکونو ته وګورئ خو پرېږده دا اسلامي ده ته ښیم د ورشئ د ښځو ژوند یې وګورئ څه رقم ژوند دی مزدوران یې ورته نیولي ورشئ د سړو ژوند یې څه رقم دی مزدوران یې ورته نیولي همدغه امارات چې تاسې ورته ویاوئ دغه ورشي په دغه ته وروره د افغانستان خلک محتاجه دی انګریز هم ورته محتاجه دی امریکنۍ هم ورته محتاجه دی دغه ایټم بم چې جوړ کړی دا د ګلخانان چې نیغ کوي دا هملته ورځي بیا مهربان په لکونو باندې ویزالي او هلته چې مهربانه د عرب ته غلامي کوي دی ما ته د ایټم بم خبرې کوي ما ته وایي ستا په دغه کې چې دی 10 لکه افغانان اوسېږي په پاکستان کې ستا په دنیا کې 90 لکه پاکستانیان دغه دي ماجر دي ته ما ته 10 لکو دغه راکې زه تا ته په ریکارډ باندې ویم دا زما ویډیو دا دی کټ کوي هر یو سړی چې هر یو ګلخان چې چا افغانان ته دا وایي چې ته 10 لکه افغانان ماجر دي پاکستان کې پاکستانیان 90 لکه ماجر دي زه هغه پښتنو خپلو پښتنو احسان منم هر څه منم زما په ښکته مقبوضه افغانستان کې چې کوم پښتانه دي خو د ګلخانه ستا دغه زه نه منم ګلخانه ته خپله د ولږې مړې ستا د لاسه زما وطن ته اور لګېدلې تا په دې 10 لکو مهاجر چې ته ورته وې چې په خپلو خاوره کې اوسېږي دا مقبوضه د راټکه پورې زما خپله خاوره ده په دې باندې تا ایټم بم جوړ کړو په دې باندې تا سړکونه جوړ کړو موټروې دې جوړ کړي په دې باندې تا ابسوله تیارې واغستې زما د بیخ او بنیاد راویستو ته که دومره تورزنې خو ورشه خپله مزدوري وکړه په خپله په پېښور کې ځان د یو کاروبار خلاص کړه په دوبۍ کې بیا څه شی کې په سعودي کې څه شی کې په ملیزیا کې څه شی کې په پنجاب کې څه شی کې چې پنجاب کې راته وایي چې خان به وي او ته په چوکیدارۍ باندې کېنولې بار په ګېټ باندې کېنولې وروره یو دیسي ټوپک یې درله درکړې اوچتېږي د پنجابۍ ښځې ته کېنې غلامي کې په کراچۍ کې دم دا حل دی ته راځې زما په افغانانو باندې دغه کې افغانانو ورونو قسم په خدای اړه مې ډک دی اړه په خدای کې نو که چې د فیسبوک ته سر ښکاره کوم زه یاران دې خپل افغانانو په دې وحشت وانیمه موږ نه د خدای نه یریږو نه ولاکې د انسانانو نه شرمیږو نه ولاکې په موږ کې رحم نه ولاکې په موږ کې هېڅ شی هم نشته د یو بل دشمنان یې مهربانه راځو وروره یو بل سره وژنو یو بل سره ولو یو بل سره تربګنۍ شروع کړي کمونست دی او خلقي دی او طالب دی او مجاهد دی او سیکولر دی د خدای بلا خبرې زموږ په افغانستان کې دي ولکه دا خبرې نه په بنګلادیش کې شته ولکه دا خبرې نه په انډیا کې شته ولکه نه په دوبۍ کې شته ولکه نه په بل ځای کې وي او دا بعضې منافقین دلته لیب ته راځي لیب ته دا هغه منافقین دي چې په افغانستان حکومت کې ورته وظیفه ورنه کړي دلته په پړ مخ روان راځي ورو د نظام په خلاف خبرې کوي خپل شخصي شی هم دلته روان کړي ما ونه لیده چې دلته سولې ته څوک کار وکړي قسم دی که موږ د سولې په قصه کې مې په خپلو ماشومانو په سرونو ورخیجو خپلې کونډې یتیمان جوړو چې مهربانه راځو دلته د سولې خبرې به داسې په کوم وطن کې داسې د سولې خبرې کېږي دا چې داسې بمبارانې کېږي او داسې وروره خلک وژل کېږي انتهایي وحشت شوی دی او د دې حکومت ذمهوار دی داسې نه وایم چې د دې په طالب باندې ور واچوم ځکه حکومت باید چې د دې صحیح معلوماتو کې ولې دومره 13 کسان شهیدانېږي نن هغه تاسې به کتلې زه وطن په نوم باندې هغه هلک هغه په جلال آباد کې بخښنه غواړم په کابل کې د 2 مرګړو سره شهید شو 3 ساعته وروسته
3 ساعته وروسته چې دومره غټه یو اتل یو دومره غټه قرباني ورکړې د افغانستان دپاره 3 ساعته وروسته د هغه موټر وروره کباړ کېږي په کباړیان باندې خرڅېږي تاسې به ویډیوګانې کتلي یعنې دا زمونږ هغه زمونږ افغانیت دا دی زمونږ اسلامیت دا دی اوس که چاته وی چې د دې موټر چې دا موټر چا کباړ کړی د دې معلومات تا وکړه چې دا به بم خلاص شوی بل کار شوی معلومات یې نه دي کړي موټر دې په کباړ باندې خرڅ کړو یعنې دومره موږ نه وحشیان جوړ شوي افغانانو ورونو قسم په خدای دی چې د سړي انتهایی افسوس راشي په خپل وطن باندې چې موږ نه قسم په خدای دی چې هر شی تللی په خویندو میندو باندې سه مهربانه زه دا یو خبره کومه دا بعضې خبرې زمونږ کټ کېږي دا کېږي دا هغه یو ځای نه کټ کي چاته چې د کوم ګروپ ته چې مزه ورکوي هماغه د خپل ځان دپاره زما خبرې چې دي یا مې حکومت سره په لانجه واچي یا مې د طالبانو سره هغه اصلي ویډیو نه ښیي زه په ښکته په لر او بر وطن افغان وطن کې اول تاسې وګورئ تاسې ورشئ څومره د ښځو سره زیاتې کېږي که هغه د طالبانو منتې کېږي که هغه د حکومت منتې کېږي ور پې اخیستل کېږي 10 لکه 40 لکه افغانۍ ور اخیستل کېږي او همداسې ښکته په مقبوضه افغانستان کې ښکته په قبایلو او په دې ځایونو کې همدغه شان رواج دی خو یا لږه ټیټه یا لږه جګي خو لور په سواره کې ورکول کېږي تعلیم پې نشته دی وروره هېڅ هم نشته پښتون تباه او برباد دی نو بس یې د خدای په لحاظ باندې زمونږ کم کار د انسانیت دی زمونږ کم کار د پښتونولۍ دی د غیرت دی دنیا ته چې وګورو زمونږ زړه درکوي افغانانو ماته دا ژوند خوند نه راکوي دا د اروپان ژوند ښه ښایسته د غریبۍ موټر دی خپل موټر لرم ژوند زندګي لرم هر شی لرم خو قسم درته خورم چې په خپل وطن باندې خفه کېږم په خپلو خلکو خفه کېږم د حکومت یو چارواکی به ظالمي مګر د هغې د کونډې د هغې د بچیانو څه قصور دی یو طالب به ګناهګار وي مګر د هغې د کونډې د هغې د بچیانو د هغې د مور څه قصور دی تاسې دا فکر او سوچ کړئ چې د هغې په مور به څه تېرېږي د هغې په خویندو به څه تېرېږي زمونږ یو ورځ چې بچی ناجوړه شي ته به یې ونیسي مونږ ورسره ټوله شپه ناقلارئ او روزانه وروره مونږ ماشومان هم قتلېږي غټان هم قتلېږي پوی خلک هم سیه مهربانه شهیدانېږي مونږ دلته ناست یو سیه مهربانه چې بس تاریخ دی او دا دی واغه دی دا دی زه په داسې تاریخ څه وکړم چې زه پکې تباه او برباد یم زه په داسې شکست څه کومه چې ما زه وویل چې انګریزانو ته ما شکست ورکړی روسانو ته مې ورکړی امریکایانو ته مې ورکړی چې زما خویندې میندې د یو پنجابي دهشتګر ریاست د لاسه د هغې په قطار کې په ویزه ورته ولاړې وه هلته پې خلک د پاسه سرونه باندې خپېږ دي او هغه هلته شهیده کېږي یا په تورخم کې بېعزته کېږي دا زما تاریخ دی ما ته صفت څوک هم نه کوي ما ته صفت یو هم نه کوي په دې 45 کالو کې چې څومره پارټۍ او څومره دغه راغلي دا ټول مجرمان دي یو افغانستان ته خدمت نه دی کړی هسې لوبې ټوق هم شروع کړي دي افغانانو د خدای په لحاظ باندې دغه په قطر کې چې تاسې ناست هستئ تاسې انسانان هستئ که ځناور هستئ د ټولو ته حکومتي چارواکو د طالبانو ته ستاسې په دې ماشومانو ډېر نه خوږېږي دا د چا بچي دي دا ستاسې بچي دي ستاسې نه دي دا د چا بچي دي حمله هوایی را از ولسوالی خاشرود به شهر زرنج آوردند و خواهان عدالت هستند 8 کودک 7 زن و 3 مرد کهنسال قربانیان این حمله هوایی هستند. ما دا 3 نفر از شیدن خاص غوښتي دا کاږي پوښتنه کوي په دې مړه خوږېږي که نه هم خوږېږي زه تاسې نه پوښتنه کوم په دې زړه وانیم د ظلم ویښتان ولاړې په دا قطر کې زه تاسې ته ویم زه ستا په روغه بیا څه کومه چې ته ما مړ کړي ته ما تباه او برباد کړې زما بچیان ټول ووژني و دا سړی په روغه څه کوي د دې چې د 18 نفره چې شهیدان شوي دا روغه په تندر ولي چې زما بچی مړ شي زما ماشومان پکې مړ شي زما زنانه پکې مړ شي زما پلار پکې مړ شي زما فامیل پکې تباه شي زه نالت ستا په دا روغه وانې کوم چې ته ما ته بې وروسته روغه کې ما ته روغه اوس وکړه بېګاله یې ما ته وکړه بېګاله زما دا ورور د مرګ نه بچ کا بېګاله زما دا خور د کونډېتوب نه بچ کا بېګاله زما دا ورېرونه د یتیمتوب نه بچ کا زه ستا په دغه شانې روغه وانې نالت ویم چې ته زما 20,000 50,000 افغانان زما شهیدان شي مړ شي پکې د خدای په لحاظ باندې د خدای نه وویرېږئ
د دغه دنیا نه د قطر د دفتر نه بار راوځئ چې تاسې ته دا بلډینګونه وګورئ دا کافر وګورئ هېڅ خبره نشته دی په افغانستان کې هم سیه مهربانه چې کافر خپه کېښوده هله وایي سیه مهربانه به ټوپک راواله په دې بل مخې چپه کوه او بل ورځ هماغې کافر ته ټول محتاج هستئ محتاج هستئ که نه یې محتاجه چې دا د وروسته هم چې شکست ورکړی دا غټې غټې دعوې چې کولې پوټین ته په دا لاسونو پرېوتئ که پرې نه وتئ ورلی وروستی ته منت لاري مو نه کړه چې دا چوکۍ موږ ته پرېږده نو ولې ما وژني زما ګناه څه ده زما چې کوم جرم کړی زه ولس یم او د طالب یم حکومت د طالب یم طالبه خو تاسې دا لوبه شروع کړې که نه ولې ما په دې تباه کې ډالر د امریکې نه راځي که نه راځي ټولو ته ووایې تاسې د قرآن وایي چې تاسو ته راځي که نه راځي قطر ته دفتر ته پیسې ووایې کابل ته تاسو ته ډالر راځي که نه راځي دا د کوم ځای نه تاسو ته دا مصرفونه راځي هلته چې لوڅه چې نه وي هېڅ خبره نشته انټرویو هم د نالي هره خبره ده خو په کابل کې چې د ښځې لږ پونده ښکاره چې دی مهربانه چوکم ورپسې راغسي او دلته وروره په فیسبوکونو کې راځي چې هله کوپر شو په کابل کې یو جلۍ راووته خپې لوسې وې او زنګونې لوس وو او په دغلته ښکته په پاکستان کې 50,000 هیله منډۍ دي 50,000 لس باید ته ویډیو راواړو که چا په ډه کې شک چې درته یې راواړو ولې دا د اسلام دغه یوازې افغانستان کې دی ولې دا د جنت ته لاره یوازې افغانستان ته تللې ده د افغانستان نه تللې ده جنت ته لاره بل دي کې دا د جنت لاره نشته چې خلک پرې لاړ شي زه به د سکون ژوند کله تېرومه زه حق نه لرم چې زما خور مور زما ورونه زما بچیان په امن کې ژوند وکړي ولې خدای ماته د حق نه دی راکړی چې خدای راته ژوند راکړی هغه هم رانه تالي ته د خدای دعوه کوئ تاسې کې شرم نشته تاسې کې حیا نشته تاسې کې انسانیت نشته دی موږ چاته وجاړو تاسې وایئ دا ولس چاته وجاړي سهار او ماښام موږ په سجدو پراته یو سهار او ماښام موږ په ولس په سجدو پروت دی چې خدای افغانستان کې امن راولي مجاهدینو ته هم دا سوالونه کول چې یا مجاهدینو خدای هم دې تاسو ته کامیابی درکړي خدای دې وروسته باو برباد کړي موږ خبر نه وو چې وروسته باو برباد نه شو زما خویندې میندې هم تباه برباد کړي زما ځوانان هم ووجل زم در په در کړمه زما خویندې میندې د خپل 2 وخته ډوډۍ دپاره خپل عزتونه نیلام کړه په پاکستان کې او تباه و برباد شي ستاسې په اسلام دې ناله شي چې دا ستاسې ګریز رقم د منافقت دپاره برېښي ولې ما غولوئ ولې زموږ دا ولس غولوئ د یو سولې په ارمان باندې موږ مړه شو زموږ عمر تېر شو په سوله سوله دا ولې افغانستان ته سوله نه راځي په سریلانکا کې جنګ ختم شو په عراق کې جنګ ختم شو د ایران جنګ ختم شو ټولو دنیا جنګونه ختم شو ولې دا ټیکه موږ اخیستې ده اخر ولې تاسې زړه نه لرئ تاسې دا بچیان نه لرئ تاسې خویندې میندې نه لرئ تاسې د دې وطن بچیان ناست دی زه تاسو ته دا ویډیو ښیم افغانان وروڼو ړمې چوي قسم درته خورم چې ړمې چوي د دنیا ویډیوګانې مو ښودي چې دا پاکستان دا پنجاب نخرې روانې وکړي زما مجاهد ته وروره زما مجاهدین مړه کړه زما طالبان بې عزته کړه زما سیاستمدار بې عزته کړه زما جهاد ته جعلي جهاد وایي ما ته وایي دا د امریکې جهاد و هر شی راته وایي بیا هم وروره زموږ سر نه خلاصېږي بیا هم زه نه اصلاح کېږم بیا هم زه نه پوهېږم چاته لګېو تاسو اوس ویډیو وښیم دا دی تاسو دروغ نه وایم افغانانو چې زه تاسو هر یو شی په ثبوت باندې ښیم ویډیو درته اوس ښیم تاسو صبر وکړئ تاسو ته تاسو ته دا ویډیو ښیم تاسو ته زه نن په دغه معلومات درکړم چې څه دا وګورئ ښه دا وګورئ वाला से आपको बताएं कि जिले भर में 25,000 से जायद जिस्म फरोशी के अड्डों का इंकशाफ जिस्म फरोशी के अड्डों की सरपरस्त 72 अफराद हैं जराए पुलिस के मुताबिक अड्डों से हफ्तावार रकम वसूल करने का भी 50,000 जनाकाबाजी अड्डी इधर पाकिस्तान खबरों ने जमा नहीं दी कौन करेगा ये सवालिया निशान बन चुका है जिले भर में 25,000 से जायद जिस्म फरोशी के अड्डों का जिस्म फरोशी 50,000
फरोशी के अड्डों की सरपरस्त बाअसर अफराद है। तासीर मुगल इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा 7 न्यूज मौजूद واورې چې څوک په اردو نه پوهېږي د ممته بیا ترجمه کوم دته भाई कौन करेगा? जी ऐसा है कि जिन्होंने कार्रवाई करनी है ये उन्होंने इंकशाफ किए हैं कि जिसमें फरोशी कहते हैं वहाँ पर जो बाहर पुलिस एहलकार हैं वो भी वहाँ से जो है भत्ता लेते हैं और उसके अलावा अगर ना वो बता दें उनको जो है पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके जो अड्डे हैं वो बंद करवाए जाते हैं अगर वो बता देते रहे अड्डे चलते रहते हैं। उसके अलावा इसके पुलिस के साथ साथ कुछ नाम नेहाद सहाफी भी मौजूद हैं जो है जिस्म फरोशी के अड्डों में पुलिस का साथ देते हैं। तो पुलिस और राफी मिलकर जो है जिस्म फरोशी के अड्डे चलवा रहे हैं। ये इंकशाफ किया है। ये लड़की ने वीडियो बयान भी दिया है कि उनका कहना है कि तो गुर्बत के मारे हम ऐसा काम करते हैं, हमें कोई खुशी नहीं होती कि हम जिस्म फरोशी करते हैं। गुजरांवाला जिला में जिसमें गुजरांवाला कामों की नौशहरा विरका वजीराबाद गखड़ के इलाके शामिल जहाँ पर 25,000 से ज्यादा जिस्म फरोशी के अड्डों का इंकशाफ हुआ है। ये इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? जिन्होंने कार्रवाई करनी है वो खुद ही इसमें मुलव्वस है। अगर पैसे दें तो वो ठीक है, ना दें तो उन्हें जो है जिस्म फरोशी के अड्डों पर जाकर छापे मारकर वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर वो पैसे देते थे, मंथली देते थे, महीने तय किए गए हैं। कुछ लोग जहाँ पुलिस एहलकार जो उनके अपने भी जिस्म फरोशी के अड्डों का इंकशाफ हुआ है। क्या जो इनके आला हुकाम है क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? क्या इन्हें भी इसी तरह गिरफ्तार किया जाएगा जैसे दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है? लेकिन अभी तक जो है इस बारे में कोई भी मौक़िफ़ देने से मौक़िफ़ नहीं दे रहा है। इनके आला हुकाम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई। उनका यही कहना था कि इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरियां हो भी जाती हैं लेकिन वो दबा दी जाती हैं। लेकिन किसी के खिलाफ जो है इंक्वायरी नहीं की, वो गिरफ्तार नहीं किया जाता, ना ही मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये उछलबाज है 2014 ना ही कार्रवाई की जाती है ना ही मुकदमा दर्ज किया जाता है। तासीर واورې د افغانانو 15,000 اډې په پاکستان کې په پنجاب کې د بدکارۍ دپاره استعمالېږي. دا د پاکستان خبرونه دي، دا زما تبلیغات نه دي چې دې تبلیغات وکړم د ګل خان غوندې. ته ما ته په ټول افغانستان کې یو د بدکارۍ اډه وښیوه چې داسې حکومت ورته اجازه ورکړي. دلته 15,000 اډې دي چې د پاکستان حکومت ته اجازه ورکړې بدکارۍ کوي. هلته خیر و خیرت دی. هلته چې لاړ شو وروره دغه شان دي وروره په پنجابیانو ته داسې ستړي مشي کوو لکه ټول عمر چې موږ غلامان تېر شوي او دلته وروره چې د تورخم نه خپره واړو ته مهربانه یوه دیره هم د افغانستان نه جوړه کړه. زه هم د افغانستان نور داسې وکړئ چې ادیره ترې جوړه کړئ. افغانستان نه دی، ادیره ده. جومات ترې جوړ کړئ. ګر چاپېره دا خبره ما مخکې هم کړې. ګر چاپېره ته دیوال چاپېره کړئ او چې راوځئ ته صاحب مهربانه سپلۍ بار بخپو کوئ چې ورنوځئ سپلۍ وباسئ. له تورخم نه چې خپه درنه کوئ بس سپلۍ وباسئ. ځکه موږ خو دغه شان د افغانستان غواړو. و ټول د دنیا نه د ټول نه زیات مونځ چې دی دا د پاکستان نیوز دی چې د ټول نه زیات مونځ په افغانستان کې کیږي. د ټول نه زیات مونځ، د ټول نه ښه مسلمانان، د ټول نه ښه علما، د ټول نه غیرتي خلک هلته په لر او بر افغان پښتانه خاوره روانې. زه لر او بر ورسره یادوم تر اټکه پورې دا ټول جنوبي پښتونخوا پورې زه دا ټول یادوم چې ګوره د دې نه بهترین مسلمانان په دنیا کې نشته. د کوپر ټاپ هم په ما لګېږي، وژل کېږم هم زه، خویندې میندې مې بېعزته کېږي. ورشئ په سوات کې وګورئ، په وزیرستان کې وګورئ، په ملکن، باجوړ، دیر افغانستان کې دا څه حال یې موږ سره وکړو. هغې ته هم سترګې مړې دي خو دلته سه مهربانه خپلو پښتنو ته تکړی و. بس یې د خدای په لحاظ باندې دغه د قطر دفتر والا ته ویو خدای ته وګورئ نور دغه د وینې م نور مه تویوئ. خدای ته وګورئ لږ د خدای نه وویرېږئ. د یو انسان وجل چې دی یو انسان وجل مسلمان یې نه دی ویلي، ټول حلم وجل دي چې بېګناه چې یو انسان وجلي. موږ روزانه بېګناه زموږ بېګناه څومره افغانان په افغانستان کې وجل کېږي. چروت هم پې خراب نه دی. دې وخت کې بیا قرآن هېر دی او بیا راځو په یو بل باندې صاحب مهرباني الزامونه لګو، یو بل تهمتونه لګو. تاسې د خدای نه ویرېږئ. دغه لوبه باندې موږ پوهېږو چې دا واشنګټن کې ټوکمه لګېدلې ستاسې د ټولو چې هلته ټک ووهل شو بیا هلته ټول به خاموش هستئ. خو موږ مه وژنئ، زموږ دا ملت نور مه وژنئ. تاسې ټولو هغې سره والله چې وستئ په خدای کې نو که ټول معلوم شو ستاسې هر شی موږ ته معلوم شو. موږ مه وژنئ، زموږ ولس مه وژنئ، زموږ زلمیان نور مه شهیدانې کوئ. بس دی چې زموږ زلمیان تعلیمونه وکړي، کسب یې زده کړي، انجینرینګ وکړي، د دنیا سره سیالي مار شي. زه به تر اومه پورې به همدا کوم چې جاپان کور دی ودان
ډېر ښایسته کوتۍ دې رالېږلي، جاپانه کور دې ودان ډېر ښه موبایل دې رالېږلی، چینه کور دې ودان ډېر ښه شی نقاسې دې ماته جوړې کړي، امریکې کور دې ودان ډېر ښه موټر دې ماته رالېږلی، ولې زه دا شیونه نشم جوړولی؟ پاکستان اوس لګی دی. زه په هغه وخت کې چې د جنګ حالت و زمونږ سړی حالاته ختلی و افغان، تاسې به لیدلی هغه مومن صاحب هغه سپوږمۍ ته په هغې وخت کې ختلی و. افغانستان هغه ملک و چې د دنیا نه به دغه راتله د سیل دپاره چکر دپاره خلک راتله، وام غوڅو تباه او برباد هم کړو د اسلام په نوم باندې. او دا ستاسې اسلام به موږ کوم ځای کې موږ شریعت یو، موږ ټول شریعت یو افغانستان، موږ ټول مسلمانان یو. قسم په خدای چې هغه دهقان ته ورشي چې په خولو کې به لګی چې د مونځ ټیم یې هملته پولې په سر ودرېږي مونځ وکړي، بیا هم په موږ باندې جنګ د افغانانو ورونو. تاسې ورشئ کابل وګورئ او تاسې ورشئ پنډۍ وګورئ، لاهور وګورئ، کراچۍ وګورئ. ته به وایې چې دلته یورپ ته راغلی یم او هلته وروره سعودي له تللی یم، کابل او جلال آباد او دا ځایونه وګورئ او خوست او قندهار پسې راواله. ولې په څه شي وجل کېږو؟ ولې د کار خلک راته ټول مړه کړه، که هغه د طالبانو، که هغه د مجاهدینو، که هغه د پخواني حکومت سیا منصب ټول راته شهیدان کړه، ټول راته مړه کړه. او لګیا د رسول سلام داسې شروع ده چې کم یو سړی د وطن سره مینه لري، کم سړی د سولې خبره کوي هغه وجل کېږي. د خدای په لحاظ د ټولو ته دا وایم چې نور مه وژنئ. د دې افغانستان کې چې دا هر څوک وجل کېږي او جنگ نه بس کوي، د دې مجرمان همدغه دي چې هر څوک دې جنگ ته لمن وایي، هر څوک سوله نه غواړي. زه یو طرف نه خیم، زه ټوله خبر کوم چې هر سړی دلته خپل وزارت لټوي، دلته خپلې پیسې لټوي، دلته خپل سمت لټوي، د دې جواب به بیا ورکوي. د دې ماشومانو چې دا بېګناه وجل کېږي، دا بېګناه زموږ خلک یتیمان کېږي. نور پاله زه څوک رالم نه بخښنه غواړم، زه چې لایب کوم دومره وس مې نه رسېږم، نه مې دومره حوصله ده چې څوک راوالم خبرې ورسره وکړم. ډېرې په بخښنه حوصله راته والله کې پاتې. قسم درته خورم سار مې دغه لپاره ویډیو وکړه، د دې وطن دپاره هغې دپاره مې ویډیو وکړه چې وروسته خبر شوم د عکسونه مې وکاته په نمروز کې زموږ 18 افغانان نور شهیدان شوي. ښه مه زه اوس څه وکړم؟ ما د هغې دپاره ویډیو وکړم چې دلته مې عکسونه وکتل چې په دې زه خاموشه پاتې کېږم، خو د خدای مجرم یم که نه؟ خدای به مانه پوښتنه کوي چې ته د یو هلته د یو کس د خبره دې کوله او هلته 18 کسان ستا نور افغانان شهیدان شوي، زه کوم یو ته ورسېږم؟ په کوم پسې ویډیو وکړم، کوم پسې لایف وکړم؟ ما راته وویل چې زه د حق غږ اوچتوم، ما خپل افغانان ما په خوله کې ورور سکان نه کوي، ما پسې ټلیفونونه کوي چې ولې ته د دې پلاني خلاف یې، ولې د دې نظام خلاف یې، ولې د اشرف غني خلاف یې، ولې د بل خلاف یې؟ وسړی زه حق لرم چې زه د اشرف غني خلاف یم، اشرف غني ته ما کمپیر کړی، نن چې ورور دی په غلطه دی، زه ورته یم چې په غلطه یې. ما سره وعده کړې وه چې ټوپک سالار به نه یي، زورواکی به نه یي، وطن فروش به نه یي، دا ټول به ختمومه. ته ورشه د نظام کې وګوره، ټول دغه بدماشان ډک دي. زه یو انسان یم، دا څنګه زما په زړه باندې ځایږي چې په کابل کې یو سړی راځي په ځمکې غصب کوي، په کابل کې راځي صاحب مهربانه بې لمبر پلیټه موټرې ورسره کلاشینکوف بدماشان ورسره او هغلته ګرځي او زه به خاموشه پاتې کېږم؟ قسم په خدای دی چې دلته دې افغانانو ته چې د کوتک خبره نه وي، قسم دی که تاسې په خبره اصلاح شئ. دا زورواکانو سره د کوتک کار په کار دی، دې سره زور په کار دی. ما مخکې دا ویل چې اصلي مجرمان، اصلي د دې وطن دشمنان دغه زورواکان او دغه چې قانون نه عملي کوي دغه خلک دي. مخکې مې په دې لایفونه کړي، زما ویډیوګانې پرتې دي. نو خبره دا ده افغانانو ورونو چې الله تعالی دې نور سوله امن راولي. خدای ته وګورئ، دغه نفرتونو خبرونه نور تیر شي، بس یو مسلمان یو افغان شي. هیڅ دنیا کې دومره خبرې نشته، دومره ټاپې نشته څومره ټاپې چې زموږ په وطن کې په یو بل لګېږي. ځانونه نمرود مفتیان جوړ کړي دي وروره، په اداد خبره باندې یو بل باندې د کفر ټاپې ولګو. دا کم اسلام موږ ته اجازه راکړې ده، کم انسانیت موږ ته اجازه راکړې ده، امر چا راکړی چې موږ راځو په کفر ټاپې په یو بل لګو. په الله هم سپارم ښه وخت ولرئ، انشاءالله خپله اواز به اوچتو، که څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي، خپل د حق اواز، خپل د مظلوم اواز به انشاءالله اوچتو د افغان. وروسته کېږو به نه به یېرېږو نه به ټیټېږو، ځکه چې خدای موږ پیدا کړي دي دنیا کې یو مقصد دپاره پیدا کړي، دې دپاره یوازې نه پیدا کړي چې وروره ډوډۍ وخوره او بچیانو ته دغه راوړه، دې دپاره چې کړي چې د نور د وطن یا د مسلمانانو سره یو ظلم کېږي او ناروا کېږي، په هغې په خلاف باندې به خپله غږ اوچتې.
الله دې وکړي چې زما خبرې په تاسې باندې ښه لګېدلي بیا هم سلامونو ته وعلیکم السلام اواز مې نور کېناست ښه وخت خدای په امان